استاذه او استاذه استاذه استاد تا ته وایي لکه استاده نه اوري سړی به تشو نیولی بازاب دی غږ درته کوي چې څه وایي او استاذه دا یو خو اواز نه اوري د موټر کې د ګیر شته که نشته ولې نشته ګیر شته پکې وروره ولې دا څنګه په هوا روان دی ګیر دی که نه وروره ای سراچه ترنه مخکې شوه فولډر ترنه مخکې شو هغه خو یې لا پرېږده موټرسایکل والا ګوري دم ترنه مخکې شو دا څنګه رفتار دی ستا پرېږده چې ستا لاړ شي ولې وروره زه یې چا ومنم دا وایي تیز لاړ شه ته وایې ورو لاړ شه هغه وایي چې وروره ستا احتیاط چې کوه په استاده. چکر لاړ شو یې چا ومنم پرېږدې مې که نه دې ډریورۍ ته احتیاط که کوه، ویې درومه دا وروره کوي. دغلته به ودرومه راشه کم یې وچلوئ راشه ویې چلوئ څه رقم سړی ته پرېږدې مې که نه؟ خو پرېږده ستا ته لاړ شي نو هلکانو ګوره زه تاسو ته یوه خبره وکړم خیر دی ګوره مشره هغه ځینې غوږونه راته خراب کړل مخکې شه او تیز شه ورو شه احتیاط شرط دی زه ولې استاد سره قصې کوم چې خوب پرې نه شي استاد بیچاره خپل طبیعت ته پرېږدی وروځه تیزه تګ شه هغسې شه دا شی به خراب شي خدای ناخواسته یو ټکر به وکړو یو بل څه به شي یو بل څه به شي استاد سره زه خبرې کوم قصې کوم مخکې سیټ کې ناست یم چې خوب ور نه شي دا وایي چې پرون هم دغه وخت ما سفر وکړو ټوله شپه هم سفر کړی دی اوس بیا هم موږ سره روان دی وروره زه دې دغه څه کوم چې استاد زه ته اوس د استاد طرفداري ته ماته کوې استاد به اوسګاري هغه د خپلو پیسو دپاره ځي زه مریض ته روان یم کار لرم خاطر یو مریض دپاره ځي و او خدای ناخواسته موږ ټول ورسره مریضان کې هم که ژوندي پاتې شو چېرته به ټکر کړی خو پرېږده نیم ساعت فرق ایله نه رهشي نیم ساعت وروره چې نشي کولی کور کې دې کښېني زه څه دپاره دې وړوکي موټر کې کېناستم غټ موټر کې راننم چې دا زر ما د مریض ته ورسوي چې پوښتنې ته یې ورځم د مریض ته به کار لرې موږ خو ځان نشو مړه کول تا دپاره وروره ای ځان ته به شخصي موټر نیول اوسې خو نه کېږي شخصي موټر تام کرا ورکړې مام کرا ورکړې ده ته ولې لګې دغه په ځای خبرې کې خو موږ خو ډارېږو نو ډارېږي بیا به کور کې ناست وي تیز موټر کې زیاده سفر مه کوه بیا چې ډارېږي هغسې نه کېږي ستا د په طبیعت ځای دې قصه کې مه کېږه پوه شې وروره چل وکړئ زه به دا موټر دلته ودرېږم تاسو په خپلو کې مشوره وکړئ ښه صحیح چار څه مشوره مو وکړه بیا به زه په همغه تبې باندې لاړ شم چې چا زه ومنم اے استاذه خبرې ته کې د استاذه اے استاذه راشه وروره ګوره راشه خپل پکې نه هلته دې ګوره استاذه خبره ته غوږ ونیسه هلته دې راته وایي چې 1000 روپۍ کرا ده او 50 روپۍ هم نه کمېږم کرا خو پوره اخلي او رفتار دې په دې رقم ایسي دې را باندې چالان کړی وروره نو دا کوم حالات دي په دې لارې خرابه کې زه ایسي په 1000 روپۍ ته ایسي نه چلانې نو نور څه ولې کې چالانه کوم ایسي درته چالان اے وروره دې قیمته شوي دي وروره طاقت کوو موږ ځو چېرته مې کته کې دغلته رې کته کوو پرې سړک په سر باندې دلته ما کته کولی شي ولته نشو کته کومه دی کته کرو کته شه وروره ما زه مې مخه راپو کته شه ضرور مفته مې نه بوځي کته شه راکه پیسې راکه وروره ګوندې راکړی ده ضرور زه کوشه زه ځه نور نه شي ځه کته شه خیره دا 1000 روپۍ ما ورته ورکړو 1500 ته که 1500 زه او ځه کړم ځه ښه په طبیعت ځو ځه استاد ځه خلک د غریبۍ نه سوء استفاده کوي ځه حرکت وکړه دلته ودرېږه چې ښه ګرمي دې ووهي بیا به په خپله زنګونه وهې دا غوندې موټرې زه ډېرې پیدا کولی شم صحیح ده زه صحیح ده خپل کار دې کوي قصه کې مه کېږه لږ ته به اوبه لري بېرته به ورته ودرو ځه مخکې ځه لږ هغه لیونی شی دی خو بس اوس څه وکړو په دې دښته کې ودرو زه اوس ورته ودرېږه ورته که زه راځه یو غږ به وکړه پوی کو چې وروره دا موټر دی لاره ده غال مغال مه کوه یو غږ ورته وکړه یو غږ ورته وکړه راشه وی راشه د انډیوالانو د زړه باندې خوږ شو وروره پوه شو استاذه ورکې که ګورې وروره یوه خبره درته وکړم ته که د دې نه کته شي او په یو ساعت کې تا ته موټر پیدا نه شي په والله ټول نیم ساعت خبره نه وي خو په طبیعت ګوره یو ساعت مزل نه 2 ساعته 9 ساعته مزل دی 9 ساعته مزل د استاد خپل طبیعت ته پرېږدی چې په خیر سره ورسېږو د قندوز او د کابل تر مزله ته ولې ورخطایږې کشکې تیاره وی لږ ګیرې ورکړی وی یاره استاذه ډېر وبخه منډې مې موالې چې کته شمال ته مې یوه حادثه ولیدله یو سراچه او فولډر جنګېدلي وو او 2 کسان پکې مړه او 2 د کوما په حالات کې هغه دغه حادثه مې چې ولیدله که نه ډېر پښیمانه شوم ما بد وکړه چې د استاد ته مې ویل چې ته تېزه استاده
څنګه دې چې خوښه یو مغسې ځه ګوره او ښه په احتیاط احتیاط. شرط دی استاد ډېر ښه روان دی پیسې بیرته ورکړه پیسې واله بیرته استاده پیسې دې بیرته واله وروره زه تاسو د پیسو غم کې هم نه یم نه. خو دا درته وایم چې نه، وروره زه- په احتیاط لاړ شئ زه دا 2 شپې کېږي زه م راځم وروره حالات ما ته معلوم دی د سارنګ خیر. ګوره حالات پیسې معلومه منګ هم نه دي ورکړي دا خو تا د تیلو دپاره ورکړه استاد ویل چې او تیل دا واله اخلم. بیا تیل دې هلته واچو خو هلته پیسې به ورته خیر دی موږ ورکو چې د استاد خو دا د یوې دقیقې د 2 دقیقو یو ساعت لاره نه ده احتیاط شرط دی ګوره سالنګونه ډېر خراب دي ته به هلته وایې تیز ده تیز ده تیز ده دې بیچاره په نیمه خوله یې سیم درته چالانه کړله خیر دې 1200 روپۍ د ایسي کرۍ نه غوښتله د ایسي د موټر دا په 1000 روپۍ موږ سره راغی مسلمان سړی بې خوبه مو وویل زه ورسره اوس خبرې کوم چې دا په ګپي په ټوخه په ټقالي چې چې تاسو خوب په وته کلیوالې انډیوالان په انډیوالي کې ولاړ شو وروره تاسو زه نه پوهېږم چې وروره تاسو زموږ استاده. د اخونه غلطه فایده وکړه استاده په خپل طبیعت زه څنګه چې د خوښه یې هغسې زه او زما نورو ورونو ته هم دا پیام دی چې په موټر کې سفر کوئ موټروان ته دا مو وایي چې یا تیز ده یا استازه او استاد څومره طبیعتي سړی ګوره دا یو ساعت کېږي موږ ورسره مزل کوو سرګټ نسکي ماشاءالله نه په دې لین خو زیاتره هلکان سوالي ورسره ناستې عملي. مریض ناستې سرګټ ولګوي ورسکي بیا شاته سوالۍ واله هغه هم دا نه ګوري چې دلته نور خلک ناست دي هغه هم په موټر کې سرګټ ولګوي دا ځینې اصول باید خلک پوه شي په ځان باندې استادانو سرګټ څکوي موټر غاړې ته ودروئ ویس کوي ماشوم مز دغه کوئ زنانه مه پازابوئ هغه هر څه خپل اصول 15 دقیقې په بله بیره چې زه راتلم مخکې ورځو کې ډرایور سره هم جنګ وکړو 20 دقیقې به تله نه پرت سرګټ به یې ولګو 20 دقیقې پرت هلکه تباه دي کړلو او دا بیا نه وایي چې دا سګرټ خو زه لګومه ما سره دا 5 کسه یا 4 کسه سورلۍ ناسته ده دې باندې به دا دود بد لګېږي دغه او که نه؟ سکلو والانې په دې نورو بد تاثیر کوي مهمه خبره ده مریضان دي کنه موټر کې مریضان یو